زموږ په دې امت کې د تعویذو بیان یو قسم خلک د تعویذ نه مني وایي دا نشته، بل قسم خلک دې تعویذګر سره شرک بولي. شرک هغه معنا کفر یې بولي. شرک دا بولي چې د خدای سره شریک نه وي. دغه چې دا خبرې دا دواړه صحیح نه دي چې یو دای تعویذونه ستنه روانه دي، ابل وایي دا شرک دی. دا زموږ ضروري خبره ده، په دې خبرو کې موږ مبتلا یو. دا خبره زده کړه چې تعویذ کول چې ناروا یې بولي، هغه څه وجه وایي چې ناروا یې؟ هغه چې تعویذونه چې موږ یې روا بولو، د څه وجې موږ روا بولو؟ دا دوې خبرې به ځله بېلې کړو. چې ناروا بلل سوي دي هغه دی وایي التمائم شرک، یعنی تمائم په معنا باندې تر ډېره حده عربي لفظ په دې معنا د عربي لفظ یو معنا یې نه ده دغه کړې. تمائم ورته ویلې شرک، خو دې ته به هم راځو. دغه ځای به بېرته هم سره وشنو. تعویذونه ناروا تعویذونه دا منترونه دا د جاهلیت د زمانې د شیطانانو څخه د مدد د غوښتلو تعویذونه دا ناروا دي. اوس د نبی علیه السلام په ټیم کې تعویذونه به یې کوله، نبی علیه السلام منع کړل. هغه تعویذونه چې یې منع کړل، اوس موږ په دې خلکو کې اوس هغه خبره کوي وایي خو نبی علیه السلام منع کړل. موږ د منع کېدو جواب راښکاره کوو چې ولې منع کړل، د کولو جواب راښکاره کوو چې ولې یې کوو. چې منع یې کړله دا خلک خو د جاهلیت د وختو خلک وو، بتانو ته سجدې کولې، د هغه یې علم وو، هغه یې منتر وو، هغه یې دم وو، هغه یې تعویذ وو. د دې دواړو څخه بس دا یې منع کړه نبي علیه السلام. نو اوس هم که هغه رقم شی وي دا منع دی ناروا دی. هغه نو کم شیان دي؟ هغه د جاهلیت د وختو شیان ولا منترونه وو، د شرک الفاظ کې استعمال سوي وو، د خدای سره د شریک نیولو الفاظ، یعنې دوی به بتانو ته سجدې کولې، دا بتانو نومونه به پکښې وو په دا دم کې. موږ چې دم کوو د خدای نومونه پکښې، هغو چې به دم کوي د بتانو نومونه هم پکښې وو، شرک یې کوو. دغه تعویذونه اوس شته که نشته؟ دغه تعویذونه اوس هم شته چې ناروا دي. دلته چې بازار له روان سي دلته بنګیان عیسایان دا خلک، دغه زموږ د دین خلک چې نه دي، دغه خلک شرکي دغه کوي، شرکي تعویذونه دمونه اوس هم کوي. ولې خو د دې هغه زوړ مذهب دی د جاهلیت د وختو، خو مذهب یې زموږ مذهب نه دی. ایمان یې زموږ د ایمان سره نه دی، زموږ ایمان دی نه قبلي، دی شرک کوي، دی د خدای سره بل شریک نیسي، بتانو ته سجدې کوي. د دغه دمونه د دغه تعویذونه دا ناروا دي، دی شرکي الفاظ کې استعمالوي. زموږ دپاره شرک دی، زموږ دپاره ناروا دی، زموږ دپاره حرام دی، زموږ دپاره ګناه کبیره ده، غټه ګناه. اوس بله مسله ده، یو سړی وایي دغه هندو یا دغه بنګي و ما ته تعویذ راوکړي، د قرآن تورې رانویشته کړي دي. خو دا هلته ورکوي، دا زموږ خلکو ته ورکوي، ځینې شیان د قرآن تورې نویشته کړي. زه دا وایم چې د هندو یا د بنګي یا دغه خلک چې دي دا مردار دي، قرآن چې دی پاک دی، په پاک الفاظ تورې د خدای کلام په مردار، چې هغه داسې مردار دی چې هغه ذات یادوي چې په رقم مردار ګرځېدلی، په هغه باندې دغه قرآن ته مه نویشته کوه، دغه د قرآن بې عزتي ده. دغه هم ناروا دی چې دا قرآن در نویشته کوي. ولې اهل د قرآن شته، خو دا موږ د مسلمانان د قرآن اهل دي، چې هر څوک یې در نویشته کړي، هغه د قرآن تورې در نویشته کړي، هغه یې اهل دي، پاک خلک دي، دا نجس خلک دي. هندو چې اودس تازه کړي غسل وکړي هم نجس دي. نو دغه تعویذونه ناروا دي. نبی علیه السلام ویلي دي چې څوک مریض سي دا کلمې دي وایي: اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. دا د ابو داود کتاب الطب باب التمائم دغه بیان کې دغه حدیث یا دغه دعا کې راغلی ده.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وایي نبی علیه الصلاة والسلام به قل یا ایها الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به پر رسول الله صلی باندې وویل پر چوف په پر بدن باندې پیدا شي دا لاس را مالش دا د دې لپاره چې دا د شیطان د حملو او د سحر و جادو د کوډو د ختمولو لپاره یعنی د پیری د جادو د دې لپاره دغه ویل نبی علیه السلام دغه فوایاس دا دم پر ځان کوي زموږ د پاره روا دي ول دغه د حدیث مې بیان نبی چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خبره ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د لړم خړلې د پاره الحمدلله وویل هغه بیا ډیر پسونه یې ځینې واخیستو د هغه څخه ډېرې میږدی نه چې یو 15 شل ډېر پسونه یې ځینې واخیسته تر 10 پورې هم راغلي دي یا در څو پورې هم نو دا پسونه یې ځینې واخیسته په شکرانه کې خو د الحمدلله یې د لړم د دم دپاره پر وویله نو دا د نبي علیه السلام صحابي دی دغه یې ویلی دی پر دغه رقم باندې زموږ دپاره دغه رقم روا دی زموږ دپاره روا سو ولې خو د نبي علیه السلام صحابي دی چې دا کار یې کړی داسې نور ډېر واقعات دی راغلي دي چې نبي علیه السلام دم کړی دی او اصحاب کرام ته ویل دي چې ته کوه ډېر واقعات د هغې راغلي دي ډېر نور خبرې شته چې اجازه نبي علیه السلام د دم کړی بل بیا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه الفاظ اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق والله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین نبی علیه السلام وروښوله د بیا وچاته ور زده کوله او یو چاته چې زده کېدی نه و هغه ته ور په غاړه کوله ګوره دا دی حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام صحابي دی دغه نو هغه ته دا دعا ورښوله سوې ده هغه نوشته کوله ور په غاړه کوله کوچنیانو ته هم ور په غاړه کوله ګوره اوس دا خبره راښکاره سوه موږ ته تی سم غور پر دا خبره وکړي کوچنۍ خبره یې موږ بولو زموږ دپاره یو لوی پیچومې ورته ومیدري یو څوک چې ته دغه چې یو سړی په ټټۍ کې ناست دی تعویز یې په غاړه یې دا نو روا دي ته به دی وچ ورته ودرېږه دا خبره کوچنۍ خبره یې بولو چې ځای یې راسي لوی سي بیا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د نبي علیه الصلاة والسلام د اصحاب کرامو خبرې دي نو هغه نوشته کاوی و کوچنیانو ته یې ور په غاړه کاوی اوس دغه کوچنی زه د تا څه پوښتنه کوم زه د بله چا څه پوښتنه کوم دا پر څنګه ځای وګرځي دا په کوم ځای کالي هم خراب نو خو معنا یې دا راووته د خبرې چې پروا نه لري هغه څوک چې د دې څه منکر کېږي نو ورته وایي چې موږ خو دغه جواب دی زموږ دغه سوال دی یا دغه جواب دی چې د کوچنیانو په غاړه یې کړی دی دغه ځای بیا ته راوښی چې په کوم ځای کې چې دی بیا اودس ماتوي د غاړې سکشي دا ځای نو ته راوښه ما دا ځای دا دی در وښو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث دی د مشکات شریف هم دی دا شایسته وکړي راځي دغه دی دا من دا تعویز مې دا دی دغه کې ثابت کی ابن عباس رضی الله تعالی عنه د ابن عباس رضی الله تعالی عنه د ښځې دپاره عیال پیدا کېدی د دغه ښځې د لنګېدو دپاره دغه نوشته د دعا یې نوشته که د څاښت په توګه څاښت یې ورکړي وچ ګوره دا خبره مې اوس در وښوه چې دم مې در وښوی نبي علیه السلام کړی دی نبي علیه السلام ښوولی تعویز مې در وښوی چې نبي علیه السلام او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته دعا ور وښوه هغه چاته ور نوشته کولی چاته یې ور زده کوله په غاړه کولی دا مې در وښوه اوس چې څاښت نوشته کول د کومه ځای راغلی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څاښت نوشته کړی دی په د څښلو دپاره و ښځه ته یې ورکړی د اولاد دپاره چې پیدا کېدي د اسانۍ ده ډېر اصحاب کرامو تابعینو تعویز لیکلی دي دا نو اوس اخرنۍ خبره ده دا خو یو سړی مې در یاد اصحاب کرامو ډېر اصحاب کرامو تعویز لیکلی اوس دا سوال کوو چې تعویز شرک سي اصحاب کرام مشرکین و نعوذ بالله که اصحاب کرام باندې ته د مشرکینو نوم یږدې نو ځان بیا ته څنګه ردونه دغه بولې ته دا ځان د هغه ځاسه دین خو د هغې خوا راغلی دی ته دا ځان صفات څنګه بیا بولې بس دا نه وایو هغه ته چې خشم نه ورته کړو خشکه نه ورته کړو زموږ دلیل بس دا دی ته چې څه دلیل وایي چاته وایي چې ته څه دلیل وایي ستا خوښه د اصحاب کرامو تعویزونه نوشته کړي دي
ور په غاړه کړي دي، څاښت یې ورکړی دی، دم یې ورکړی دی، شکرانه یې پسونه 130 پسونه ځینې اخیستي. دا مې هم دا هر اړخ دغه دی یاد شو. بس دا زموږ دلیل دی د تعویضه. او دی چې بیا وایي ان الرقا والتمائم والتولیه شرک، دی بیا وایي موږ ته دا خلک وایي چې دا تعویضونه ناروا دي. هغه ولې ناروا دي؟ وایي دغه دی ویلي دی نبي علیه السلام چې دا تمائم شرک دي، تعویضونه شرک دي. دا عربي لفظ دا یو دا تمائم چې دی دا یو عربي په عربي ژبه کې د تمیمه دپاره یو مستقله معنا نسته، په پښتو کې یې مستقله معنا نسته، په اردو کې یې مستقله معنا نسته. دغه تمائم چې دی دانې دي چې سره وپېژني دا خلک، معنا دې غلطه نه کوي، دا دانې دي. پر دانو باندې به یې جادو وایي، په جادو کې به دغه د بوتانو نومونه استعمالول، دغه شرک. دانې به یې ور په غاړه کولې، دانې به پر دانو باندې به یې دم کاوي، پر دې باندې به یې جادو وایي، منتر به یې وایي. په منتر کې به د بوتانو نومونه وه چې هغوی سجدې ورته کولې، دغه بوتانو نومونه وه، هغه چې به یې بیا په غاړه کړي وو د دوی د خپل مرضو دپاره په کار کوي. دغه شرک بللی دی نبي علیه السلام. او تعویض خو په خپله دغه دی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه دا دی دغه دا خبره دا ده راجاري سو. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه دا خبره راجاري سوله. او تعویض چې نوشته کوي په مدد به د الله جل جلاله څه غواړي، د بوتانو مدد به نه غواړي، د شیطانانو مدد به نه غواړي. تعویض چې نوشته کوي په معنا باندې به یې پوهېږي چې څه شي نوشته کوم. خو داسې هم راغلی دی نبي علیه السلام ته یو صحابي راغلی ویلی ولې یا رسول الله د مار او د لړم دپاره دغه تورې موږ وایو شجة قرنیة ملجة بحر قطع، دغه تورې وایو موږ. د مار دپاره هم وایو، د دمیدو د لړم دپاره هم وایو. او موږ په معنا نه پوهېږو، نبي علیه السلام هم په معنا نه پوهېدی. نبي علیه السلام ویل دا به عبراني الفاظ بس نور یې غږ نه و. نو معنا دا سوه چې په عبراني چې په معنا یې نه پوهېږي، شک دې د بتانو یا د شیطاني نومونو نه په ورسېږي، نو هم صحیح سو. خو دغه عباره نه وکړه.